تازه او نوې خبر کرکټ مو لاړو ولسی جرګې ته هم ورسېد دا چې څنګه ولې ویډیو را سره تر پایه وګورئ په خپله به پوه شئ ګرانو زړه ته رانږدې مینهوالو یو ځلې بیا مو په سلامونه هرکلی کوم په ولسي جرګه کې د قندهار د خلکو استازی حاجي سید احمد سیلاب وایي نن په ولسي جرګه کې د منیر کاکړ نجات مسعود او نورو مستحقو با استعدادو لوبغاړو د حقوقو دفاع کړې ده او پریکړه کړې ده چې د کرکټ بورډ اداره به له تباهۍ وژغوري سیلاب وایي په کرکټ بورډ کې د شته فساد سمتي تبعیدونه بې عدالتي او د لوبغاړو ترمنځ اختلافاتو او په دې ادارې کې د اساسي اصلاحاتو په خاطر په ولسي جرګې خپل غږ پورته کړی دی د قندهار د خلکو استازي په ډاډ سره وایي چې د کرکټ بورډ په اداره کې د شته روان فساد تبعیض اختلافاتو او میراثیتوب پر ضد به مبارزې ته په ګډه ادامه ورکوي او دا ملي اداره به د تباهۍ او ناکامۍ څخه وژغوري څو ورځې وړاندې افغانستان د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د ویسټ انډیز خلاف د 100 اوریزو او 500 اوریزو سیالیو لپاره دوه بېلابېلې 14 کسیزې لوبډلې اعلان کړي چې په نومول شوي لوبډله کې هغه لوبغاړي له پامه غورځول شوي وو چې په کورني کرکټ کې خپلې وړتیاوې ثابتې کړې وي د کرکټي مبصرین هم وایي که د ویسټ انډیز خلاف سیالیو لپاره لوبغاړي د وړتیا له لورې ټاکل کېدلې نو لومړی حق د نجات مسعود منیر کاکړ او نور علي زدران جوړېده دا ځکه چې د درې واړو د افغانستان شپږیزه غوره لیګ او کورنۍ کرکټ ډېر په ښه شکل سره ټاپ کړي مبصرین وایي کلاسیک لوبغاړی نور علي زدران چې په وړتیا یې هیڅوک سترګې نشي پټولی هم له لوبډلې کېنول شوی دی نوموړي په تېر شپږیزه لیګ کې هم د 80 او 90 اوسط سره کرکټ وکړ او ټولې منډې 354 وکړې همداراز بیا په دې لیګ کې تر ټولو ډېر لوبغاړي ځوان لوبغاړی نجات مسعود وسوځول چې په شپږو لوبو کې ټول 11 لوبغاړي له مخې پورته کړل خو سره د دغه وړتیاو هم په لوبډله کې ځای نشو همداراز د دواړو فارمیټونو په لوبډلو کې ډېرې غوره لوبغاړو ته چانس نه دی ورکړل شوی چې د هغې له ډلې مجرب لوبغاړي حشمت شاهدي منیر احمد کاکړ نجیب ترکی شاهد کمال شاپور زدران او نورو بهترینو لوبغاړو په کور کې نیول شوي دي د کرکټ مبصرینو او مینوالو د افغانستان کرکټ بورډ په فساد تورن کړی دی چې ګواکې د لوبغاړو په انتخاب کې د غوراوي کمیټې له لوري پراخ فساد کیږي چې ډېری مستحق لوبغاړي له خپلو حقونو بې برخې پاتې شوي ټاکل شوې ده چې افغان ملي لوبډله په خپل کوربتوب له میلمه ویسټ انډیزۍ لوبډلې سره 3 شل اوریزې 3 یو ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه وکړي نو ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله تر بیا ښې چارې